بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. دوستانو نن ویډیو چې ده د فوټ نوټ باره کې ده. څنګه کولی شو چې فوټ نوټ د لیفت سایډ نه رایټ سایډ ته انتقال کړو. ځکه پښتو کتابونه چې کوم دي په هغې کې کوم فوټ نوټ یا ان نوټ چې موږ اخلو هغه به رایټ سایډ کې وي. نو دې لپاره چې ډیفالټ چې دی فوټ نوټ هغه لیفت سایډ کې راځي. نو که چېرته غواړو چې رایټ سایډ ته انتقال کړو نو دې لپاره یو لنډه طریقه ده. زه به دا تاسو ته نن په دې ویډیو کې وښیم انشاءالله. تاسو راسره اوسئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو زه به دلته یو پاراګراف راواخلم او دې پاراګراف کې چې دی د ډاکومنټ د مثال په دې باندې فوټ نوټ اخلو. نو کله چې تاسې فوټ نوټ اخلئ ریفرنسز ته به راشئ او دلته انسرټ فوټ نوټ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې دې باندې کلیک وکړئ موږ سره به دلته فوټ نوټ راشي. مثاله ډاکومنټ باره کې چې تاسې هر څه لیکئ، زه لیکم د کلیکشن of pages is called document. دا مو ولیک. نو دوستانو زه اوس غواړم چې دا رایټ سایډ ته انتقال کړم. رایټ سایډ ته به څنګه دا انتقالوو؟ نو دې لپاره چې تاسې رایټ سایډ ته انتقال کوئ نو لومړی به راشئ ویو مینو یا ویو ریبن ته به راشئ. دلته به تاسې چې دی ډرافټ ویو کلیک کوئ. ډرافټ ویو نه به بیرته راشئ ریفرنسز ته. بیا به دلته شو نوټس باندې به کلیک وکړئ. دې نه بعد چې دی لاندې به دلته راشئ فوټ نوټس کې به آل فوټ نوټ په ځای به تاسې فوټ نوټ سپرایټر واخلئ. او دې نه بعد به تاسې راشئ هوم ته. هوم کې به الاین رایټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ بیرته به راشئ ویو ته. ویو نه بعد چې دی دا پرنټ لیاوټ به بیرته انتخاب کړئ. کله چې تاسې راشئ لاندې فوټ نوټ وګورئ نو ستاسې فوټ نوټ چې دی رایټ سایډ ته به راغلی وي. که دا ټکس غواړئ رایټ سایډ ته وړئ نو دې لپاره به راشئ هوم ته. هوم کې به دا هم الاین رایټ کلیک کړئ نو فوټ نوټ به رایټ سایډ کې راشي. ویډیو وګورئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.